سلامونه او نیکې هیلې دوستانو ستړي مه شئ په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. د کرکټ په نننۍ ویډیو کې به د هغه 10 افغان لوبغاړو په هکله معلومات درکو چې تر نور افغان لوبغاړو زیات په 50 اوریزو لوبو کې لوبېدلي او تر نورو زیات رنزونه ترلاسه کړي. دا او دې ته ورته مهم معلومات را سره په ویډیو کې وګورئ، خو لومړی زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. رحمت شاه د افغانستان د ملي لوبډلې له مهمو او پیاوړو لوبغاړو څخه دی. نوموړی تر دا مهال د افغانستان په ګټه په 88 میچونو کې لوبېدلی چې په 4 انینګزونو کې 3084 مجموعي رنزونه ترلاسه کړي. رحمت شاه تر دا مهال په 50 اوریزو لوبو کې د افغانستان په ګټه 15 سلیزي او ورسره 22 لري. د نوموړي تر ټولو زیات رنزونه په یوه لوبه کې 114 دي. رحمت شاه د بیټینګ ایوریج 38.0 دی چې نوموړی په 80.48 سټرایک ریټ سره لوبیږي. د افغانستان له مهمو او باوري لوبغاړو څخه ګڼل کیږي. محمد نبی د افغانستان له مشهورو او پیاوړو لوبغاړو څخه دی چې د افغانستان په ګټه 115 اوریزو لوبو کې ګډون کړی چې له جملې یې 121 انینګز لوبولي. نوموړي 2988 مجموعي رنزونه ترلاسه کړي. محمد نبی تر دا مهال په یوه لوبه کې تر ټولو زیات رنزونه 114 دي. نوموړی یوه سلیزه او ورسره 15 لري. د نوموړي د بیټینګ ایوریج 28.43 دی چې په 15.9 سټرایک ریټ سره لوبیږي. محمد نبی د افغانستان او نړۍ په کچه هغه پیاوړی لوبغاړی دی چې اکثره د ICC په رینکینګ کې په لومړی مقام راغلی. محمد شهزاد تر دا مهال د افغانستان لپاره په 4 لوبو کې په 4 انینګزونو کې 2220 رنزونه ترلاسه کړي. د نوموړي تر ټولو زیاتې رنزونه په یوه لوبه کې 131 دي. شهزاد په 50 اوریزو لوبو کې 6 سلیزي او ورسره 14 لري. شهزاد محمدي په 33.8 ایوریج او همدغه شان په 88.48 سټرایک ریټ سره لوبیږي. شهزاد د افغانستان د پیاوړو او تجربه لرونکو افغان لوبغاړو څخه دی. شهزاد په تیزه لوبه او لوړو شپږیزو مشهور لوبغاړی دی. اصغر افغان د افغان ملي لوبډلې په ګټه تر دا مهال په 114 لوبو کې ګډون کړی چې په 108 انینګزونو کې یې 2440 رنزونه ترلاسه کړي. اصغر افغان په یوه لوبه کې تر ټولو زیات رنزونه 101 دي. نوموړی یوه سلیزه او ورسره 15 لري. د اصغر افغان د بیټینګ ایوریج 24.3 دی چې په 16.8 سټرایک ریټ سره لوبیږي. اصغر افغان د افغان ملي لوبډلې پخوانی کپټان او پیاوړی لوبغاړی و چې د په کپټانۍ کې افغانستان ډېرې لوبې ګټلې. دوستانو دا نننۍ ویډیو که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک او زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان، تاسو ټول ته ښه وخت.